السلام علیکم ګران کتونکو په حقیقت نیوز کې تاسو هر کله کو زموږ نننۍ موضوع د افغان کډوالو په اړه ده چې ولې د افغانانو کډوالو په سر یو ځل بیا تجارت کیږي ولې ایران په افغان کډوالو تشدد پیل کړو ترکیه ولې د اروپا څخه د افغان کډوالو په سر لکونه یورو ترلاسه کړ او له دې سربیره د اروپا دوه مخې پالیسي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتلو سره سم یو ځل بیا د افغان کډوالو لړۍ نورو هیوادونو ته پیل شوه چې د دې جملې څخه 1,00,000 افغانان د هوا د لارې امریکا او اروپایي هیوادونو ته کډوال شو له دې سربیره د 50,000 څخه زیات افغان کډوال د پاکستان، ایران او د ترکیې په سرحداتو کې د سختۍ شپې سبا کوي یوه اهمه پوښتنه چې ولې ایران، پاکستان او ترکیه د افغان کډوالو پر وړاندې خپل سرحدات وتړل په داسې حال کې چې یاد هیوادونه د افغانانو د مشکلاتو څخه خبر دي ځکه چې یاد هیوادونه غواړي چې د افغان کډوالو په سر تجارت وکړي او د کډوالو د نړیوالې ادارې او د اروپایي ټولنې مرستې لاسته راوړي خپل اقتصاد پیاوړی کړي چې په دې لړ کې د جرمني وزیر خارجه د افغانستان ګاونډي هیوادونو ته سفر وکړو څو په یاد هیوادونو کې د افغان کډوالو سره مرسته وکړي مګر دغه ګاونډي هیوادونو څخه د جرمني وزیر خارجه د ایران سفر ونه کړو او خپل مرستې یې د پاکستان، ازبکستان او ځینو نور هیوادونو پورې محدود کړي چې په دې لړ کې ایران د افغان کډوالو پر وړاندې په تاو تریخوالي لاس پورې کړ او په ډیره بې رحمانه ډول یې افغانان وځورول او دغه ځورولو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې کړي چې دغه کړنه په ښکاره د وحشت او بربریت دلالت کوي او ایران هم غواړي د نور هیوادونو په څیر په افغان کډوالو تجارت وکړي د افغان کډوالو په سر د تجارت په لړۍ کې نن ترکیه تر ټولو هیوادونو مخکې ده او په ډېره اسانۍ سره یاد تجارت جاري ساتلی او د اروپایي هیوادونو په اشاره یې خپل سرحدونه د افغان کډوالو پر وړاندې تړلي څو د افغان کډوالو په مخنیوي د اروپا څخه په میلیونونو یورو ترلاسه کړي که څه هم ترکیه دا خبره ردوي مګر دا یو ښکاره حقیقت دی د ترکیې سره یونان او بلغاریه هم په دې کړنه کې مهم رول لري ځکه چې یاد هیوادونه د اروپا د دروازې په نوم شهرت لري او دوی د کډوالو د مخنیوي په حضور په لکونو یورو د نورو اروپایي هیوادونو څخه اخلي که څه هم اروپا د رسنیو د لارې د افغان کډوالو د تحفظ لپاره غږ پورته کوي مګر په بل لور همدغه ټولنه د افغان کډوالو د مخنیوي لپاره مختلفې حربې په کار اچولي څو افغان کډوال اروپا ته داخل نشي لکه اتریش، ډنمارک او د چیک ایالت نه غواړي افغان کډوال په خپل هیواد کې ځای پر ځای کړي همداسې جرمني هم د افغان کډوالو د راتګ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي باید د کډوالو نړیواله اداره او اروپایي ټولنه د افغان کډوالو په سر د تجارت مخه ونیسي او افغان کډوال د یو مناسب پلان په اساس په هوسا ځایونو کې ځای پر ځای کړي او یو آرامه چاپیریال ورته مساعد کړي څو خپل ځان او خپله کورنۍ د دغه ناورین څخه وژغوري